درې مهم او زبردست خبرونه د سلام په وړاندې کولو سره یو ځل بیا درته یو نوی ویډیو ته ښه راغلاست وایمه. اول خبر، ننګرهار کې د څاڅکي اوبه خور سیستم ښه نتیجه ورکړې ده. د ننګرهار ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د څاڅکي اوبه خور سیستم ښه نتیجه ورکړې ده او په راتلونکي کې به له دغه سیستم څخه په ډېرو سیمو کې کار واخیستل شي. په ګوشتې ولسوالۍ کې د څاڅکي اوبه خور سیستم چې د ځمکې لاندې څخه د پایپونو په وسیله کښتونه خړوبوي ښه پایله لري. په یاد ولسوالۍ کې د دغه اوبه خور سیستم څخه په ګټه اخیستنې سره سبزیجاتو ازمایښتي کیته جوړه شوې چې پکې ځمکني توت، پیاز، لوبیا، رومي بانجان، مرچ، پالک، پنیرک، هندواڼې، خټکي، بادرنګ او کریلي کرل شوي دي چې په راتلونکي کې به پکې جوار او نور سبزیجات هم وکرل شي. د یو بل خبره له مخې په سره روده ولسوالۍ کې د یادې ادارې کارکوونکي له لوري یو شمېر بزګرانو ته د نباتي امراضو او آفتونو د کنټرول په برخه کې عام پوهاوی ورکړل شو تر څو په راتلونکي کې له خپلو فصلونو څخه ښه ګټه پورته کړي. دوهم خبر، ننګرهار کې د ملي پوځ شهید شوي سرتیرو کورنیو سره د خوراکي توکو مرستې وشوې. د ننګرهار ولایت د بېلابېلو سیمو کې د ملي پوځ شهید شوي سرتیرو کورنیو سره د خوراکي توکو مرستې وشوې. په ختیځ کې د ملي ځواکونو منصبین وایي چې دا اقدام د کرونا وایرس او روژې مبارکې میاشتې په موخه کړی چې په طرز کې به د شهید شوي سرتیرو کورنیو ته د خوراکي توکو مرسته ورسوي. دوی وایي چې د شهیدانو کورنۍ سره به دا مرستې دوامداره وي. دریم خبر، تورخم دروازه به نن د مسافرو پر تګ راتګ خلاصه وي. د ننګرهار ولایت ځایي چارواکي وایي پریکړه شوې ده چې نن به د تورخم دروازه د هغو مسافرو پر مخ پرانیستې وي چې په پاکستان کې د لارو د تړل کېدو له امله بند پاتې وو. ټاکل شوي چې نن لسګونه کسان له دغه لارې هیواد ته دننه شي، خو افغان حکومت وایي چې هلته یې بشپړ امنیتي او روغتیایي تدابیر نیولي دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼی ویلي چې روغتیایي ټیمونه په سیمه کې دي او دوی به تر معایناتو وروسته مسافرو ته د راتګ اجازه ورکوي. ټاکل شوي چې دغه لاره به د سوداګریزو کاروانونو پر مخ هم پرانیستې وي. له ټولو دوستانو نه مننه کوم چې ویډیو مو راسره تر پای ولیدله. که چیرته خواږه نظرونه لرئ نه حتما یې راسره په کمنټ کې شریک کړئ. که غواړئ له همداسې تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ د پښتو اپډیټ چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مو مل شه، ښه وخت درته غواړم.